غني وایي طالبان غواړي 10,000 بهرني وسلوال افغانستان ته راولي. طالبان وایي خپل ولس کفي ملاتړ لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني تورو لګوله چې وسلوال طالبان غواړي له پاکستان د جیش محمد او لشکر طیبه وسلوالو ډلو 10,000 وسلوال افغانستان ته راولي. غني دوشنبه کابل کې د افغانستان کمانډو ځواکونو ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې طالبان د پاکستان له مدرسو دستور اخلي او غواړي توره القاعده یو ځل بیا افغانستان کې راژوندی کړي. نوموړي ویل یو وار مو ونه لیدل اسامه بن لادن افغانستان سره څه درلودل، د اسامه لپاره څه خرابي رانوړه، تاسې نن اسامه ضرب شل زره کړی. دوی غواړي چې افغانستان د تروریستانو زنګو شي. زموږ اراده دا ده چې نه یې پرېږدو. ولسمشر غني یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه ډاډ وښود او ټینګار وکړ چې د جګړې په ډګر کې بریالي دي. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د افغان ولسمشر دا تورونه رد کړي. وایي مقابل لوری چې کله کمزوری شي نو دا ډول پروپاګاندا ته مخه کوي. نوموړی وایي طالبان په افغانستان کې دننه دومره ولسي ملاتړ لري چې د پټوکو ان وسلې او مهمات نشي پس رسېدلی، نو اړتیا نشته چې دا ډله د له بهره جنګیالي ور وغواړي. یاد دی چې طالبان په تیر کې هم خپل پوځي لیګو کې د القاعده غړو او نور بهرنیو جنګیالیو شتون رد کړی. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پر طالبانو د بندیزونو د سر کمیټې ساکال دویم ځل خپل کلني ریپورت کې ادعا کړې چې طالبان لا هم له القاعده سره ټینګ اړیکې پالي. طالبانو د امنیت شورا د ریپورتونو له حقیقت لري بللې، ویلي دغه موندنې سیاسي جنبه لري. طالبانو له امریکا سره د دوحې په تړون کې ژمنه کړې ده چې پر خپله خاوره به په بهرنیو ترهګرو ډلو ته پناه نه ورکوي او د افغانستان خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کاریږي. د پاکستاني چارواکو دریځ په ورته مهال پاکستان هم بیا ټینګار کوي چې د عام ذهنیت برعکس دوی پر افغان طالبانو د پخوا په څیر نفوذ نه لري. پاکستاني چارواکي مانی چې د افغان طالبانو ځینې مشران د هیواد ته تګ راتګ کوي او کورنۍ هلته اوسي، خو ټینګار کوي چې دوی تر ممکنه حده پر دې ډلې فشار راوړی چې افغان حکومت سره سوله وکړي. یاد دی چې ولسمشر غني څو ورځې وړاندې ازبکستان ته د رسمي سفر پر مهال هم تور لګولی و چې پاکستاني چارواکو د افغان سولې په اړه خپل ژمنې نه دي پوره کړې او طالبان د خبرو میز ته نه دي راوستي. خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په همغه غونډه کې د ولسمشر غني دا تورونه رد کړل. نوموړي ویل که افغانستان کې بې ثباتي راځي نو تر ټولو بد اغېز به پر پاکستان کېږي، ځکه هیواد د افغان کډوالو یوه بېلې څپې او پاکستان کې دننه ناامنۍ ته چمتو نه دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.